السلام علیکم. وعلیکم السلام. خانه څه کې والله سو دا څه شي باندې لګي وروره؟ ولا افغانستان کې بیچارهګان مړه کړل هغه د پاره بس فیسبوک کې نه راغلی. بس وروره دوه خبرې به زه وکم. د فیسبوک دی وکړه فیسبوک کې به دوه خبرې زه وکم. وکړه بالکل وکړه. خبره دغه ده چې پرون ما ویډیو وکتله جلال آباد کې تېره هفته په خوست ولایت کې دغه سهار ورځ بله ورځ بدخشان کې ملي اردو سرونه یې کټ کړي وو. نو دا اول خبره مې دغه ده ورونو چې زما ویډیو وګورئ پلیز مهرباني به مې دا ویډیو شیر کړئ. دا کومې خبرې چې زه کوم دا زه په انګلیش کې کولی شم په اردو کې کولی شم نه د چا نه ډارېږم مرګ یو ورځ دی خو خبره دغه ده چې دا جنګ صرف د پښتون ده ځکه یې په پښتو کې درته وایم. دا زما ویډیو شیر کوي ورونو چې څوک یې وګورئ زارۍ درته کوم چې بیا یې په زارۍ نه پوهېږئ او چې زما ویډیو وګوري او شیر یې نه کړي پارلمان ته یې ونه رسوي د هغه سړي هغه ښځه وغواړي. اول خبره خو مې دغه ده ورونو چې اشرف غني عبدالله تاسو خو دواړو هغه ښځې وغوایم چې شپې ورسره تاسو پراته او د ورځې نور خلک ګرځوي. په ډالرو سر شوی دی ډالر اخلی او افغانان وینې تویوي او لیږي یې کاناډا ته امریکا ته. خدای خو هم تباه که برباد شي غرق شي. تاسو د ښځې هغه کوس وغوایم واړه واړه ماشومان هم تباه کړه غرق هم کړه. نور به تاسو کله پوهېږئ تاسو به کله پوهېږئ چې دا پښتون دی او دا پړسیبان دی او پښتونه خدای د خوار که خوار شوې څه شی کې خلک کوم ځای ته ورسېدل جنګ اعلان وکړه جهاد وکړه غرق شوې تباه شوې شروع وکړه نور په دې کې هېڅ شی هم نه دي پاتې. ورونه دا د زړه د تاو نه درته وایم زه نه نشه یم نه نشهیي یم نه صرف د نسوارو نه بغیر هېڅ شی نشته. خو دا خبره درته کوم ورونو چې که دغه حال یې دغه هره ورځ میندې او خویندې تاسو ژړوئ چې څوک د طالب په نوم باندې راځي او بل افغان وژني زه د هغه طالب هغه ښځه وښیم په کوم زدران یم تلیفون نمبر در کوم ورونو ډایرکټ زنګ راته ووهئ دا غېڼ سر دا غېڼ سر ته مې وګورئ نمبر مې دا ولیکئ 00447448060883 دا درته وایم چې دا زمونږ څومره لیډران دي زمونږ جنرالان دي زمونږ ډګروالان دي د دغه ښځې هغه کوس وغوایم قدرت په لاس کې شته او صرف دا خبره وکړي چې وخت نن په خوست کې داسې وشوه نن په جلال آباد کې داسې وشوه تا د ښځې هغه وخت وغوایم چې ته صرف د هغه وخت اواز کوې تا ښځه وغوایم قدرت دې په لاس کې ده او ته جنګ نه کوې ته خپل دښمن پېژنې ته دښمن ته څه نه شي ویلی. هغه طالب چې افغانۍ وژني تا ښځه وغوایم طالبه ته ولې نه راځي امریکا ته ولې نه راځي لندن ته نور اروپا ته ولې نه راځي د ښځې هغه کوس ته وغوایم چې ته دومره د جهاد شوقي یې چې ته مسلمانان افغانان وژنې واړه واړه ماشومان وژنې هر چا چې دا کار کړی اوسېږي هغې ښځه وغوایم خدای خو تباه که برباد شي پوه شوې. او دا ویډیو پلیز ورسوئ چې دغه پارلمان ته ورسېږي او دا سپیچ هره ورځ هلته ناست دي کابینه جوړوو دغه تاسو د ښځې هغه کابینه وغوایم تاسو دغه خاوره وغوایم چې دا تاسو پکې ناست یئ تاسو وشرمېږئ خدای هم په شرم ووژ تاسو هغه ښځې وغوایم چې شپې تاسو ورسره پراته وي د ورځې نور خلک غيي تاسو د ښځې هغه کوس وغوایم بنده یې که نوری بنده که